د بلوچستان پولیو بیړني عملیاتو مرکز ویان وای چې د ایالت په پښین او چمن کې د پولیو ډلو ساتونکو باندې د بریدونو برسېره د پولیو په ضد کمپاین نن اخیرنۍ 15 ورځ هم ترسره کړل سو او کوم هدف سو هغه د پولیو ډلو ترلاسه کړي. بیا هم په کوټي بلاک په څلور ضلعو کې د پولیو څخه انکاري خلک مخته راغلي دي چې په سملاسي توګه دوی کانې کولو عمل هم روان دی چې دغه انکاري خلکو کار شمیره پر روان اونۍ کې بجاري کې چې څومره کوشنیان په دغه کمپاین کې انکاري والدین لوجه د پولیو څاڅکي د اخیستو څخه پاتې سو. خو د چمن ضلع منتظم سیاست شهزاده نصیر احمد بابر وډیوه ته وویل چې په تیر د پولیو په ضد کمپاین کې 4800 د پولیو څخه انکاریان مخته راغلو چې دغه 4800 انکاریان موږ راولیاړ سو. زموږ چې کوم کمپاین لګیایي د کمپاین بیا ایوننګ ټایم کې زموږ ریفیوزل کمیټیانې دي په هغه کې زموږ ریلیجیس پرسن هم کښې په هغه کې له موږ سره نو نوټیبل هم دي د دغو ګردو کمیټیانو میټینګ سره کاږي بیا موږ ورځو چې کوم ریلیجیس طریقه باندې ریفیوزل دی هغه په هغو کورو په کومو سیمو کې د پولیو څخه انکاري والدین مخته راځي په هغه سیمو کې د پولیو په ضد کارکوونکي اعلی چارواکي د هغه خلکو سره ویني او دوی قانع کولو کوشش کوي. شي دي سیف دي محفوظ دي او دا حکومت پاکستان سره وړي د لپاره ورسې د خپل عوام د خپل بچمان د دې نه جوړي څه بچاو یو خطرې بچای اواز مهرباني ډیره مهرباني د سکیورټي کوم خطرات دي هغه تیر ورم دلته انسیډنټس په دې ډسټریکټ کې سوي دي نو هغه یو غټ مشکل د دې څخه علاوه موږ کوم ریفیوزل دي زموږ کمیونټي چې زیات ایجوکیټډ نه ده تعلیم کموالی دي نو لہذا دلته زموږ سره ریفیوزل زیات ریکارډیږي او دغه د پاره کوم زموږ ټیمان دي دغه د کومک باندې اوس پر هغه باندې ډېر مؤثره کار شروع دي. په بلوچستان ایالت په 19 ضلعو کې د روانې میاشتې 24 تاریخ څخه د پولیو په ضد کمپاین د سخت څارنې لاندې پیل شو چې د کمپاین په 2 ورځ په پښین کې او په 4 ورځ په چمن کې د پولیو ډلو ساتونکو باندې بریدونه وسول چې یو پولیس او یو لیویز عسكر ووژل شو چې دغه بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ومنل. 13 ورځ د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لانګو په ایالت کې روانې د خراب امنیتي وضع باندې په یو خبري کانفرنس کې دغه تور ولګوي چې د افغانستان خاورې څخه اوس هم ترګري بریدونه دلته کیږي خو په سملاسي توګه د افغان طالبان حکومت پر دغه خپل عکس العمل نه دی ښکاره کړی. مخکې د افغان طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغان خاوره به هیڅ کله هم اچات ته هم د ګاونډیانو په ضد کارول اجازه ورنه کړي. نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن.